چې د یو کس نه څوک غلا کوي، مال ترې پټوي او دی د خپل مال دفاع کوي، که په دې دفاع کې د دفاع په دوران کې دا سړی مړ شي نو دا به شهید یې او که نه؟ الجواب، کم سړی چې د مال په دفاع کې، د عزت په دفاع کې، د کور په دفاع کې، د ښځو د بچو په دفاع کې مړ شي نو دا شهید دی. خو دا شهید دی په آخرت کې. کوم ځای کې؟ آخرت کې. دنیا کې به د ده لپاره د شهید احکام نه وي. مطلب دا دی دنیا کې به احکام عام وي، لکه څنګه چې عام مړی وشي نو خلک یې لامبوي، کفن وله ورکوي، جنازه پرې کوي، به په دې طریقې سره. خو اوس یو شهید هغه دی کوم چې په جنګ کې شهید شي د کافرانو سره، نو هغه شهید په دنیا کې هم دی په آخرت کې هم دی. نو د هغه دپاره په دنیا کې به احکام جدا دي، جنازه پرې نشتي، اگر که کول روا دي، کفن یې نشتی، غسل یې نشتی، په دغه خپلو کپړو کې به یې ښه کوي. نو دا شهید په دنیا کې هم دی شهید دی، په آخرت کې هم دی. او دا کوم چې د مال په دفاع کې، د کور په دفاع کې، د بچو په دفاع کې، د عزت په دفاع کې مړ شو نو دی شهید په کوم ځای کې دی؟ آخرت کې دی. په دنیا کې د لپاره د شهید احکام نشتی، او نه به د ټکي سره دا لګی شهید، د نوم سره به دا ټکی نه لګی شهید. دا زمونږ په دې ملکونو کې ډېر اسانه به هر سړی شهید او شهید، شهید او شهید. دا له پرېږده یو ډم مړلی دی، عربو یو ډم پوخا مړلی، سندرې به وي، مدهکري د کویت و، نو هغه په دې سټیج باندې دې ساوتې ده، ګیټار ورسره وي او دغه ستار او یا ګیټار که څه ورته وایي دغه ویي او سندرې وي، یکدم راولېږي ساتې اوسي. نو بیا په هغه باندې دې ډمانو نوم کېښود شهید المسرح، سټیج والا شهید، او شهید الفن، فن والا شهید، د ډمتوب په فن کې شهید شوی. دا شهادت څه ګپ ونه دی چې ته راځه ور سړي ته شهید شهید وایه، او ډم ته هم شهید وایه. حدیث کې ګوره دا راځي، په صحیح بخاري کې حدیث دی د عبدالله بن عمرو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من قتل دون ماله فهو شهید. څوک چې د مال په دفاع کې مړ شو نو دا شهید دی. یو حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې حدیث دی، ډېر ناشنا حدیث دی. ابو هريره رضی الله عنه یو کس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، وی یا رسول الله ارأیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی. یا رسول الله کوم چې یو سړی راشي زما نه مال لري، یعنې غلا رانه کوي یا په زور زبردستۍ یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فلا تعطیه مالک، مه ورکوله مال. وی ارأیت ان قاتلنی، یا رسول الله جنگ را سره کوي، جنگ، وی قاتله ته ورسره هم کوه که نه. وی ارأیت ان قتلنی، یا رسول الله که مړ مې کي وي فانت شهید، که مړ کړي ته سې شهید یې. وی ارأیت ان قتلته، او که ما مړ کړو یا رسول الله وی هو فی النار، دی به جهنم ته ځي. نو دې حدیث سره ثابته شو چې دا سړی شهید دی څوک چې د مال په دفاع کې مړ شو. خو بیا دا فایده ما ذکر کړه چې دا شهید دی په کوم ځای کې؟ آخرت کې. ځکه امام نووي رحمه الله ډېره ناشنا فایده ذکر کړې ده، صحیح مسلم په شرحه کې ذکر کړې ده. وی شهید په درې قسمه وي. په څو قسمه دی؟ درې. یو هغه شهید دی چې دی دنیوي احکامو کې هم دی شهید دی او په آخرت کې هم د لپاره شهادت ثواب دی. هغه کوم شهید دی چې د الله په لار کې په جهاد کې، د الله په لار کې وسیب نه وي، د الله لاره غټه لاره ده، د الله په لار کې جنګېږي د کافر سره او مړ شو. دویم شهید هغه دی چې دنیا کې به په ده باندې د شهید احکام نه جاري کېږي او په آخرت کې شهید دی. لکه حدیث کې راغلی څوک چې د خېټې د بیمارۍ نه مړ شو، په چا دیوال راولېدو، څوک په اوبو کې ډوب شو، څوک وسوځېد، یا داسې لکه څنګه چې مال په دفاع کې مړ شو، د بچو په دفاع کې مړ شو، دا هم شهیدان دي. خو دا په آخرت کې ثواب یې په آخرت کې دی.
په دنیا کې به په دوی باندې د شهادت احکام هغه نه جاري کېږي. دریم کوم شهید دی؟ نو دریم شهید هغه دی چې دنیا کې پې د شهید احکام جاري کېږي او په آخرت کې نه دی. دا ډېره ناشنا خبره ده. یعنی په دنیا کې پې د شهادت احکام جاري کېږي او په آخرت کې به ورته شهادت ثواب یا پوره ثواب نه میلاوي. پوره ثواب به ورته په آخرت کې نه میلاوي. په دې مثال والا لکه بعض روایتونه دا خبره معلومیږي چې کوم سړی د مال غنیمت نه غلا وکړي، غلا یې کړې ده او بیا دې په هغه جهاد کې مړ شو، نو دنیا کې خو دې لپاره به احکام جاري کېږي د شهادت چې وي شهید دی. په آخرت کې به ورته پوره د شهادت اجر آخرت کې به ورته پوره د شهادت اجر نه میلاویږي. والله اعلم.